سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ روغ به یاست. څنګه چې موږ تاسې د پیکس لاب زده کړې پروګرام پیل کړی، څنګه کولی شو د اختر دپاره ښایسته ډیزاینونه یا عکسونه جوړ کړو. د اختر مبارکۍ دپاره داسې نور ډول ډول ښایسته ښایسته عکسونه جوړ کړو. دا زموږ تاسې د کورس دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به عملي طریقه ټوله در وښیم. په اوله ویډیو مو دې باره کې وایي چې پیکس لاب څه شی، پیکس لاب کوم اپشنونه دي، مهم اپشنونه مې درته معرفي کړله. پیکس لاب مې درته وښیي د کوم ځای نه ډاونلوډ کړئ. نو که تاسو پیکس لاب نه پېژنئ، هغه دویمه ویډیو هم سره وګورئ. راځو بلکې اوله ویډیو، راځو په دویمه ویډیو پیل کړو. څنګه کولی شو ډیزاینونه جوړ کړو. راځو پیکس لاب ته. ویډیو به په یعنې طریقه په دغه انګلیش پیکس لاب کې درته وښیم د کوم ځینو ملګرو سره. دغه پیکس لاب نه و. نو راځو زه تاسو ته ټوله طریقه په دغه ویډیو کې ښیم، په دا انګلیش پیکس لاب کې. راځو دا پیکس لاب راخلاصوو. کله چې مو دا پیکس لاب راواخلئ، دلته راځو ملګرو، پر دغه ځای کې ورته کلیک کوو. دلته د کلیک کولو نه وروسته پر کالر ورته کلیک کوو. غواړو چې رنګ انتخاب کړو دغه دا عکس ته. دلته پر کالر ورته کلیک کوو. پر کالر د کلیک کولو نه وروسته دلته دوه ډوله کالرونه دي، یو ګریډینټ یو کالر، یعنې یو دوه رنګي کالرونه داسې عکسونه وي چې دوه رنګه سره ګډ یو یوازې رنګ دی. که تاسو خوښ چې هر رقم تاسو غواړئ هغه رقم کالر انتخابولی شئ. دلته هغه رقم کالر دغه عکس چې دا کوم پر صفحه وی دی، دا عکس هغه ډول کېږي. یعنې تاسو غواړئ چې هغه کوم خط ولیکئ، کوم ډول ډیزاین چې جوړ کړئ، پر څنګه عکس باندې وي. او که تاسو د ګلري نه یو عکس راخلئ هم یې راخیستلی شئ. یو ښایسته عکس د ګلري نه هم راخیستلی شئ. دلته هم تاسو عکس انتخابولی شئ. که پر دغه ځای کې ورته کلیک وکړئ، دلته د ګلري نه عکس راخیستلی شو. زه پر دې کلیک کوم، یو عکس په ګلري کې پیدا کوم، دلته انتخابوم. تاسو هم دلته کلیک وکړئ، ځان ته په ګلري کې یو ښایسته عکس پیدا کړئ، پر هغه باندې جوړ کړئ. زه ویډیو سټاپوم. ما داسې یو عکس ملګرو انتخاب کړئ. تاسو هم ځان ته یو ښایسته عکس پیدا کولی شئ. که ته ډېر نوي عکس نشئ پیدا کولی، همدغه پیکس لاب هم خپل عکسونه لري. که تاسو په هغو کې هم یو عکس انتخابولی شئ او د ګلري نه هم راخیستلی شئ. د پیکس لاب خپل عکسونه دي او دلته د ګلري نه، دلته د کیمرې نه یو عکس اخیستلی شئ، پر هغه باندې ډیزاین جوړولی شئ. دلته راځو ملګرو، ورته پر دغه تھری ډاټس ورته کلیک کوو، پر دغه درو ټکو باندې. پر د درو ټکو د کلیک کولو نه وروسته دلته راځو سیز ته، یعنې امګو سیز دغه کومه برخه چې ده، پر دغه ورته کلیک کوو. دلته د دغه عکس سیز انتخابوو، یعنې تاسو غواړئ دا عکس په څو کې جوړ کړئ. که پر دغه ځای کې ورته کلیک وکړو، دلته موږ ته خپل سیزونه مښیي. غواړئ د یوټیوب چینل بینر دپاره یې جوړ کړئ، یوټیوب چینل ترمینل، فیسبوک کور او فوټو. زه دلته راځم، دا عکس 1280 په 80 کې جوړوم، لکه بل څه دی 1200 او په 80 دونه. دا عکس زموږ سره کوچنی شي. خو زه تاسو ته عملي طریقه درښیم چې دا عکس خراب نه شي، فقط مثلا دغه ویډیو سمه پر راشي. زه داسې تاسو ته درښیم. دلته ملګرو چې رالو، دلته ځینې شیان دي، هغه لیکنه څنګه کولی شو داسې ښایسته عکسونه چې تاسې په موبایل پر سکرین وینئ، داسې عکسونه څنګه جوړولی شو. نو دا ټوله طریقه درته ښیم په عملي ډول باندې. ډول ډول ډیزاینونه به نور هم درته ښیم، رقم ډیزاینونه نوي څنګه جوړولی شو، ټوله به درته ښیم. چاته هېڅ پیسې مه ورکوئ، خپله به نور ملګرو ته جوړوئ، خپله به هم جوړولی شئ. ډول ډول ډیزاینونه زه په پیکس لاب کې درښیم څنګه جوړېږي. په نور اپسونو کې هم درښیم چې نور ډول ډول عکسونه څنګه جوړېږي. دلته راځو ملګرو، پر دغه ځای کې ورته کلیک کوو. دا ای چې مو کله کلیک وکړئ، دلته نه بلکې ملګرو بخښنه غواړم، پر دغه دایره نښان باندې ورته کلیک کوو. دلته راځو ملګرو، پر د سټیکر ورته کلیک کوو، نه بلکې پر دغه شیپس باندې. اول وارې باید پر شیپس باندې ورته کلیک وکړو. دلته راځو، دلته کلیک کوو. دلته غواړو چې یو نښه انتخاب کړو، هغه به همدغه نښه وي. دا به انتخاب کړو، دا به سیو کړو د ځان سره، او دې ته به داسې د دغه دګي په مدد سره دا کږه ووي پیچو، د دغه دګي په مدد سره دا به داسې کړو، داسې بې راولو لکه سپوږمۍ په دغه کونج کې به یې کښېږدو. تاسو غواړئ خپل عکس دلته کښېږدئ، نو دلته یې باید کښېږدئ خپل عکس چې پر راولئ، او که چا په هغه کونجکانو کې ایښول هم ایښولی شي. پر دې څه به دا کاپي باندې به کلیک وکړو، دې نه به یو کاپي واخلو داسې، او بیا یې په دغه شي په مدد سره داسې راوپیچو، او دغه دوه به سره یو ځای کړو، داسې به سره یو رقم کړو. داسې کله چې مو دا یو رقم کړله، یو رقم جوړ کړله، بیا راځو پر دغه ځای کې ورته کلیک کوو. دغه
او دلته دغه دوه کول پوره کړو چې دا خراب نشي. داسې دا جوړ شو. که د دې رنګ تاسو غواړئ بدل یې کړئ هم یې بدلولی شئ، کالر د سټریټیزم چینجولی شئ. بیا راځو ملګرو ورته پر همدغه ځای کې باندې ورته کلیک کوو. دلته بیا پر همدغه ځای باندې دلته غواړو چې یو بله نښه انتخاب کړو، لکه دغه نښه مثال زه انتخابوم. دا رقمه دا د سیف څه کوچني کوم، نرۍ کوم، یو څه یې اوږدومه او دا د دغه په بغل کې ورکېږدم. څنګه یې کوم؟ دلته په دا بغل کې د نامه دپاره چې پر دې باندې بیا خپل نوم ولیکم. نو دې ته زه غواړم چې د دې رنګ هم یعنې یو څه ورته واړومه، مثال مې ښایسته معلومه شي. راځم ورته په دغه چیک باندې ورته کلیک کوم او دلته غواړم چې دې ته دا بغلونه چې کوم دي دا ورته داسې ښایسته کړم، داسې په کوم رنګ کې هغه چې تاسې هر رنګ غواړئ په هغې کې ورته کولی شئ. داسې لږ دا دومره ښایسته راغلی. دا بیا هم دلته کلیک کوو، دا کلفوو د ځان سره، دا هم کلف شو، دا جوړ شو. اوس د دې کار نور خلاص شو. دې رنګ تاسې نور هم بدلولی شئ. راځو یو لیکنه دلته ورته کوو، هغه دلته ورته پیسټ کوو، یعنې یو لیکنه لیکو دلته یې پیسټ کوو. زه یو لیکنه لیکمه ملګرو، ما لیکنه درته برابره کړل. په دغه جمع نښان ورته کلیک کوو او دلته ورته په ټکسټ باندې کلیک کوو. په ټکسټ کې دا لیکنه دلته پیسټ کوو. دا کومه لیکنه چې ما اوس برابره کړه دا لیکنه به دلته پیسټ کوو. او دا لیکنه چې موږ دلته پیسټ کړله دې لیکنې ته غواړو چې سیز ورکړو، غواړو چې دا لیکنه ښایسته کړو. دا لیکنه څه رقم سمولی شو. همداسې نور ټوله به په راتلونکي ویډیو کې درته وښیم. دا ویډیو ډېره اوږده بخښنه غواړم چې دې کلینکور ښه ښه خدایانې هغه هم درته ښیم. نو یې ویډیو به جوړوم. که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه.